په جرابو باندې مس صحیح نه ده او په دې سره اودس نه کیږي. دا د ځان سره یاد ساتئ. کم کس چې په جرابو باندې مسه وکړه، کمې چې دا عام جرابې دي، که د وړۍ دي، که د کپړې دي، که د تار جرابې دي، دا عامې چې کم خلک استعمالوي، نو دا یاد ساتئ چې په دې هیڅ قسمه جرابه باندې مسه نه کیږي. او چې کم کس په دې مسه وکړه، د ده نه خپې وینځل پاتې شو، د ده اودس ونه شو، مونځ یې بالکل نه دی صحیح. نو چې کم امامان په جرابو باندې مسه کوي، په دې عام جرابو، نو په هغه امام پسې مونځ مه کوئ، ځکه د هغه خپل مونځ نه کیږي، نو ستا مونځ به ورپسې څنګه وشي. که په موضوع مسه وکړي، یا ګوره داسې جرابې څلور واړه امامانو کې یو امام په دې عام جرابو باندې د مسې کولو قایل نه دی، د چا سره پې مناظرې مه کوئ، د چا سره پې بحثونه مه کوئ، د چا سره پې دلایل مه وایئ. که د کومو مسلکونو والی کوي دی، خو کم از کم حنفي مسلک والا به نه په جرابو په خپله مسه کوي، نه په داسې امام پسې به مونځ کوي چې هغه په جرابو باندې مسه کوي. خاص کر هغه مسافر رونه چې په بهر ملکونو کې او په عرب ملکونو کې پاتې کیږي، نو ګورې اکثریت امامان هلته په دې عام کپړې والا جرابو باندې مسې کوي، نو د دوی اودس نه دی شوی، خپل یې مونځ نه کیږي، نو ستا اقتدا به ورپسې څنګه وشي؟ صحیح شوله. هغه جرابې چې د موضوع په شان وي، د موضوع صفتونه پکې وي، اوبه نه جذب کوي، ډبرې دي، صحیح شوله، هغه صفتونه پکې دي، نو بیا په هغه جرابو به مسه درسته وي. خو دا عام جرابې چې کم خلک استعمالوي، ګورې په دې مسه صحیح نه ده، په خپله هم په دې عمل وکړئ. او که کم امامان په جرابو مسه کوي او تا ته ښه پته وي، نو په هغه امام پسې مونځ مه کوه، دا مونځ ستا نه کیږي. په دې مسله باندې ځان هم پویه کوي. او د ژمي موسم دی، نو په موږ او تاسو لازم دی او ضروري دی چې نورو مسلمانانو ته هم ورسو. وصلی الله علی النبی.